مدینه منوره کې یو دوه قبیلې اوسېدې چې یو ته به اوس وي او بلې ته خزرج، او د دې به خپلو کې یو بل سره داسې دشمنیانې وي چې په معمولی خبرو باندې به جګړې کولې، او کالونه به په معمولی خبرو باندې جګړې کولې او یو بل سره به دشمنیانې کولې. یو جنگ د هغې ته حرب بعاث وایي. علماء کرام فرمایي 120 سال خپلو کې په دشمنۍ باندې په یو مسله باندې، او داسې نه قامونه به راجمع شول، یو قبیله به هم راپاڅېده او بله قبیله به هم راپاڅېده، جګړې به کولې، او بل لا چې علاقه یوه وه او مخامخ کورونه یو، بس په یو بل باندې به وار کولو. لہذا نصوصو کاله د هغې به جګړې وې. الله پاک جل جلاله دا فیصله وفرمایله او داسې محبت خپلو کې ولا پیدا کو چې به یو بل سره رشتې کولې، داسې محبت پیدا کوله چې به یو بل سره ناسو خوراک پې کولو، او ټول به د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک نه تاویدل، او محبت پې یو بل سره او د یو بل په ځای باندې به ګوره به سرونه ولکول. داسې مبارک خلق ته نه به جوړ شول چې یو حالت و جهاد کې یو صحابي مبارک فریاد کول او زخمی شوی، ورسره خوا کې بل مبارک صحابي و، اوبه یې غوښتلې، چې کله اوبه راغې ناکم صحابي مبارک چې غوښتې وې چې هغه له راورسېدې، هغه سره بل ملګری و، نو هغه فریاد وکړو وی ما پرېږده دې ورور له مې ورکه. هغه سره چې بلو هغه فریاد وکړو، هغه ورته وایي ما پرېږده دې ورور له مې ورکه. حتی کې علماء کرام فرمایي چې دا اوبه بیا دې اول ته راورسېدې. داسې قربانیانو والا به جوړ شول. ګورئ رونو دا پس جوړ شوي وو، دا له قرآن پاک چې جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک د الله پاک جل جلاله د طرف نه دا مبارک تعلیمات راغل، او پیغمبر اسلام صلی الله علیه وسلم مبارک دا تعلیمات خواره کل، او مبارک خپل نورانی طریقې وښودلې، په هغې باندې هغه اخوت قائم شو. نو هغې خلقو نه رونه جوړ شول. رونه ګورئ اوس په هم ګورئ بعضې حالت کې هغه ورورولۍ بعضې هغه داسې شول چې د یو بل په دې باندې بې سرونه ورکول. خدای پاک جل شانه وفرمایل جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک ته چې کله دا اوس او خزرج قبیلې یو بل سره شیر و شکر شول او خوشحالیانې شوې، تعلقات قائم شول، بل طرف ته یهودیان اوسېدل، د هغوی په زړونو باندې به تیاره راغه چې دی خو خپلو کې یو شول، مسلمانان شول، او جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک نه تاو راتاو کیږي، نو د دی په زړونو باندې دا نه ځای کیدل. الله پاک جل جلاله وفرمایل چې اے مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې دی ته دی کې دا محبت ګورئ ما واچولو. دا محبت چا واچولو؟ الله پاک جل جلاله فرمایي دا محبت پکې ما واچولو. کو تاسو د ځمکې تمام خزانې را جمع کوي او ټولې خزانې خرچ کوي، نو د دوی په زړونو کې محبت نه ورغلی، خو لیکن محبت پکې چا واچولو؟ الله پاک جل جلاله فرمایي ما پکې دا محبت واچولو. بیا خپلو کې څه شو؟ رونه وګرځېدل. او جناب او دا د خدای پاک جل شانه قدرت ته ولې چې غالب ذات ته او د حکمت والا ذات ته. او جناب
جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک تدا ارشاد فرمائی چې اے مبارکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تارے پر اللہ پاک جل جلالہ گورے کافی دا پا اللہ پاک جل جلالہ بانے توکل کوا ستا دا پارا اللہ پاک جل جلالہ کافی دا او اغا چا دے پارا چه سوک ستاسو تابیدار وی دے اغای دے پارام اللہ پاک جل جلالہ کافی دے یعنی مومنان متقیان خلق نو حقیقی مددگار سوک شو اللہ جل شانہ ظاہری با اسباب استعمالوی اسباب با استعمالوی ہو حقیقی مددگار اللہ پاک جل جلالہ شو بیا رستو اللہ پاک جل جلالہ پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم مبارک تو فرمایل اے نبی مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم دا خلق گورے پا جہاد باندے تیز کا دا جہاد رغبت و تا پیدا کا جہاد باندے آمادہ کا نو لہذا مومنانو تا دا جہاد حکم شو زکا ترسو پورے چه جہاد نوی کنا تراغ وقت پورے گورستانا کافر نیریگی تانا کافر نیریگی افغانستان تا چه امریکہ راغا نو چا ورسر جہادو کو طالبانو جہادو کو الحمدللہ دنیا کی یو نوم دا طالب خواہ دا طالب جان یو نوم دا گورے اگا خلق چی اگای زانتا سوپر پاور وے چی امریکہ داو او 52 ملکون او 52 یا 32 او ټول راغل ټول دا طالبانو مخی تا سملاستل او ټول ورطا سلامو کو چیر تاو سر نشو کولے دا ولی رونو اگای سر دا ایمان طاقتو اگای کی ایمانو کنیه دا سے اسباب ورسره نو ټانګونه نو بیباونه نوې جازونه نو غټه اسلحه نو خو لیکن ایمان موجودو چې ایمانو وہ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی علامہ اقبال وائی کنا مومن سرا اغا بے اسباب ہوئی خبیبم گولے جنگی جی ایمان پکے دا ایمان نو لہذا پیغمبر علیہ السلام مبارک تا اللہ پاک جل جلالہ او فرمائل چھے اے دما محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اے دما نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا مومنان پا جہاد باندے آمادہ کا دیتا دا جہاد تعلیم ورکا دیتا دا جہاد رغبت بیان کا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک فرمائی الجہاد ماضن الى یوم القیامہ جہاد بتر قیامت پورے گورے جاری وی لا یبطلہ عدل عادل ولا جور جائر جہاد کو یو عادل بادشاہ پا دنیا کے پیداشی بیا بم جہاد وی دا عادل عدل جہاد نشی ختم والے ولا جور جائر او چه ظالم بادشاہ راشی بیا بم جہاد جاری وی او سو پورے چگرے مسلمان پلاس کی تورا وکنا قسم دا انگریزان تی نڈاری دل اسلحہ ور سروا نو انگریزان تی نڈاری دل او چنن دا قصی راغے مسلمان کمزور شو نو سے غلامیانے کوي غلامی وی اللہ پاک جل جلالہ فرمائل چه جہاد طرف تا والا رغبت پیدا کا او کو چرے پتاسو کے شل کسوی خو صبر کون کی دابو دا 200 کسانو مقابلہ کوي یعنی یو با 100 کسانو مقابلہ کوي دا لسو مومن با یووی او بل طرف تا کافر بسووی کافران با لسوی
او کچری مومنان 100 کسان وي 100 کسان وي نو دای به په زرو کافرانو باندې غالبه کیږي هماغه د یو په مقابله کې 10 راغل او دا ګوره تاریخ کې دا واقعات ذکر دي د یو مسلمان په مقابله کې د زرهاو کسانو سره مقابله کړي د یو مسلمان یو جنگ شوی دا قادسیه ورته وایي جنگ د قادسیې جنگ شوی دا په هغې کې مسلمانان 80 کسانو او په مقابله کې 60,000 کسانو 80 کسانو مقابله کړې ده په هغې کې 10 مسلمانان شهیدان شوي دي او 10,000 کافران مردار کړي دي او نور تښتېدلي دي ولې دا ایمانو او داسې ډېر واقعات دي چې مسلمان د ایمان په وجه باندې 100 زرو کافرانو سره مقابله کړي دي پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم مبارک 313 کسانو او په مقابله کې 1000 کسانو څنګه مقابله وکړه داسې مقابله وکړه چې د کفر ملا ماته کا د اسلام بول بالا شو مومن ته الله پاک جل جلاله عزت ورکو مسلمان ته اسلام ته عزت نصیب شو دا ولی مومنانو کې د جهاد ماده وخا او زه تور سیو ډاری جوخه چې جهاد چا پرخې ده کنه هغه ذلیل دي ذلیله او چا چې جهاد کولو او لاس کې توره وا لاس کې ټوپکو د انګریزان به ورته تالی سټي ښکارېدل دا به ورته خپو کې ناسو لیکن نن مسلمان جهاد پرېښی ده پیغمبر علیه السلام مبارک ته الله پاک جل جلاله دا بیان فرمایلی ده بسم الله الرحمن الرحیم وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ اللہ پاک جل جلالہ فرمائی او محبت واچولو د دای پزلونو کې الله پاک جل جلاله د دوو قبیلو پزلونو کې خپلو کې محبت واچولو رونه تنه جوړ شول لو انفقت ما فی الارض جميعا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک ته ارشاد دے لو انفقتا کو چرے تاسو خرچ کړي وي ما اغمال لرا فی الارض چې پزمکه کې دی جميعا ټولو ما الفت بین قلوبهم نو الفت مبنو اچول د دې پزلونو کې ولکن الله لیکن اللہ پاک جل جلالہ الف بینہم محبت واچولو ددی کسانو پزلونو کیا انہو بے شک اللہ پاک جل جلالہ چدے عزیز غالب دے حکیم لحکمت والا ذات تے یا ایہا النبیو اے نبی مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم حسبک اللہ اللہ پاک جل جلالہ تاسو دا پارا کافی دے ستا دا پارا ومن اتبعکا او دا اغی چا دا پارا چستا تابیدار وی من المؤمنین دا مومنانو نا گریخا یا ایوہ النبیو اے نبی مبارک صلی اللہ علیہ وسلم حرد المؤمنین را پاس و مومنان رغبت ورک مومنان ہوتا علی القتال پا جہاد بالے پا جنگ بالے ایکم منکم اکو چریویو دستاسنا 20 صابرون شل کسان خو صبر کون کیو یغلبو 200 نو دایبو غالب بشی پا 200 کسانو بالے یعنی دمو یو مومن پا مقابلہ کی بلس کافران راشیو وَإِيَّكُمْ مِنْكُمْ
او کو چری د تاسو نام اتن سل کسان یغلبو الفا من الذین نو غالب بشی دی پزرو کسانو باندې د هغه کس من الذین د هغه کسانو نام کفرو چې هغه کافران دي بأنهم قوم لا يفقهون بشک د یو داسې قوم دی چې دی نه پوهیږي او سمجھ نه لري لہذا د یو مقابله کې بسوي لس کسان صدق الله العظیم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا